دویم هارمون دی TSH تایراید سټیمولیټینګ هارمون. تایراید سټیمولیټینګ هارمون دا هغه هارمون دی چې دا پیچیورټي ګلینډ د ځان سره کنټرول کوي. د دې کار څه دی؟ د TSH تایراید سټیمولیټینګ هارمون چې کله سیکریټ شي کنه دا زمونږ د تایراید ګلینډ ته حکم ورکي، میسج ورکي چې ته خپل کار شروع کړه. ستا سره چې کوم هارمونز دی هغه سیکریټ کړه. نو تایراید سټیمولیټینګ هارمون راشي او تایراید ګلینډ اکټیویټ کی، سټیمولیټ کی. مطلب تایراید سټیمولیټینګ هارمون اصل کې دا هغه هارمون دی چې تایراید سټیمولیټ کوي. تایراید لراشي دې ته میسج ورکي وای شابه خپل کار شروع کړه، اوس ضرورت دی وجود ستا سره چې کوم هارمونز دی هغه سیکریټ کړه، هغه خارج کړه. نو مطلب دا چې تایراید سټیمولیټینګ هارمون تایراید ګلینډ ته میسج ورکو چې خپل کار شروع کا، او تایراید ګلینډ خپل کار شروع کو نو T3 او T4 هارمون دي سیکریټ کړه. T3 څه شی دی او T4 څه شی دی؟ T3 ته ویل کېږي ټرای ایوډو تایرونین او T4 ته ویل کېږي تایرکسین. دا دوه قسم هارمونز تایراید ګلینډ ول سیکریټ کړي. اوس د T3 ټرای ایوډو تایرونین او د T4 تایرکسین د دې هارمون زموږ په وجود کې څه کار؟ ټیک د TSH تایراید سټیمولیټینګ هارمون رالی او تایراید ګلینډ یې سټیمولیټ کو، په تایراید ګلینډ باندې T3 او T4 هارمون سیکریټ کړه. اوس د T3 او د T4 زمونږ په وجود کې کار څه دی؟ د دې فنکشن څه دی؟ راځو په دې باندې خبره کوو. نو د دې فنکشن دا دی چې اټ کنټرول میټابولیزم. اولنۍ خبره دا چې زمونږ په وجود کې څومره میټابولیزم کیږي کنه نو دا د T3 او T4 هارمونز د ځان سره کنټرول کوي. دا یو کار شو. دویم مینټین باډي ټمپریچر. زمونږ د وجود چې کم نارمل باډي ټمپریچر دی دا څوک کنټرول کوي؟ دا څوک مینټین کوي؟ دا اصل کې دا T3 او T4 هارمونز کنټرول کوي. دا مینټین ساتي، ټمپریچر نه کمیږي او نه سیوا کیږي. دا چا کار دی؟ دا د T3 او د T4 کار دی. دریم کار چې دی کنه باډي ویټ. دا زمونږ د وجود باډي ویټ مینټین ساتي، په کنټرول کې ساتي. زمونږ ویټ کمیدل سیوا کېدل دا د چا په کنټرول کې دی؟ دا د T3 او د T4 هارمونز په کنټرول کې دی. دا د دریم کار دی. څلورم برین فنکشن. زمونږ د دماغ چې کم فنکشن دی، زمونږ دماغ چې کار کوي، زمونږ مازغه کار کوي، برین فنکشن دا څوک کنټرول کوي؟ دا د T3 او د T4 کار. دا بل فنکشن شو. د دې نه علاوه کنټرول هارت بیټ. زمونږ د زړه چې کم بیټس دی، هارت بیټ دی، دا د چا په کنټرول کې دی؟ دا د T3 او د T4 هارمونز په کنټرول کې دی. او دا T3 او T4 څوک سیکریټ کوي؟ دا تایراید ګلینډ سیکریټ کوي. او تایراید ته څوک حکم ورکوي؟ پیچیورټي ګلینډ ورته حکم ورکوي. تاسو ته ما خبره کوي وای پیچیورټي ګلینډ زمونږ په وجود کې زمونږ په باډي کې ټولو نه غټ ګلینډ دی او غټ ګلینډ ماستر ګلینډ ورته ویل کېږي. ماستر ورته ځکه ویل کېږي چې دا یو هارمون نه، دا د ځان سره 8 قسم نور هارمونز کنټرول کوي. په هغه 8 قسمونو کې پرون موږ یو ویلو گروث هارمون، نن پکې موږ تایراید سټیمولیټینګ هارمون دا ویلو. دا د T3 او د T4 هارمونز فنکشن شو. اوس که چېرته په دې هارمونز کې څه امبیلنس راشي، ابنارمل شي، مطلب دا چې په ابنارملټي باندې خبره کوو. دا T3 هارمونز او دا T4 هارمونز دا که د خپل مقدار نه کم خارجيږي زمونږ په وجود کې وسه مسله راځي، او یا دا T3 او دا T4 چې دا زمونږ په وجود کې د نارمل نه سیوا خارجيږي نو بیا به څه مسله راځي. نو په ابنارملټي باندې خبره کوو. دا هارمون که زمونږ په وجود کې د نارمل نه کم خارجيږي نو موږ ته یو بیماری کېږي، هغه ته ویل کېږي هایپوتایرایډزم. او که دا چېرته دا هارمون زمونږ په وجود کې د نارمل نه سیوا خارجيږي نو بیا چې کومه مسله جوړېږي هغه ته ویل کېږي هایپرتایرایډزم. اوس په دې باندې خبره کوو په دې هایپوتایرایډزم. کله چې دا هارمون زمونږ په وجود کې د نارمل نه کم خارجي نو هایپوتایرایډزم څه شی دا اصل کې کېږي د آیوډین د ډیفیشنسي د وجې ده. زمونږ د وجود ته د آیوډین دا کومه مالګه چې ده کنه آیوډین دا زمونږ وجود ته پکار ده. کله چې د دې کمې زمونږ په وجود کې راشي نو دا پیچیورټي ګلینډ د تایراید سټیمولیټینګ هارمونز را لګي د تایراید ته، د تایراید ګلینډ ته، او دې د وجې ته T3 او T4 هارمون سیکریټ کا. خو د آیوډینو کمې دی، آیوډین نشته نو دا ډیر زور کوي چې دا T3 او T4 هارمون سیکریټ کوم. نو د دې ډیر زور د وجې نه د تایراید ګلینډ چې دی کنه دا راوپړسیږي، دا غټ شي، دا بار ته راوځي. نو اصل کې د هایپوتایرایډزم چې کېږي دا د آیوډینو د کمی د وجې نه کېږي. دا تایراید ګلینډ ډیر زور کوي، ډیر کوشش کوي چې یاره زه دا T3 او T4 خارج کړم، هلته جوړېږي نه، دومره زور نشته. نو د ډیر زور د وجې، د ډیر برډن د وجې، د ډیر تکلیف د وجې دا تایراید ګلینډ چې دی کنه تایراید دا راښکاره شي. بیا خلک وایي یاره تایراید دی. دا اصل کې د آیوډینو د کمی د وجې نه راځي. په کار دا چې موږ په خپل خوراک کې د آیوډینو مالګه شامل کړو. نو هایپوتایرایډزم
دا چې کله د هارمونز د خپل نارمل مقدار نه کم شي نو هایپوتایرایډیزم به موږ ته کېږي. او د څه د وجې کېږي؟ د ایوډین د ډیفیشنسي، د ایوډین د کمي د وجې نه کېږي. کله چې د هایپوتایرایډیزم وشي نو زمونږ باډي به ویټ ګین، زمونږ وزن به په سیوا کېدلو باندې شروع شي. دا سوچ کوئ چې چاته هایپوتایرایډیزم شوی که نه د تایراید نو د هغو وزن غټېږي، دا د دې یو علامت دی. دویم مور سلیپ، دې انسان له به خوب ډېر زیات ورځي. د کومو خلکو چې تایراید دی د هارمونز پکې کم سیکریټ کېږي نو دغه خلکو له به یو خو به باډي ویټ سیوا کېږي، وزن به سیوا کېږي. دویمه خبره دا ده چې خوب به ډېر زیات ورځي. دریم هیر فال، ویښته به غورځېږي. څلورم سلو هارت بیټ، د زړه دا بیټ چې دي که نه دا به ډېر زیات کمي، د باډي ټمپریچر به کمي. دا ټول د دې هایپوتایرایډیزم. اوس راځو دې ته که چېرته دا هارمونز د خپل مقدار نه سیوا سیکریټ کېږي، سیوا جوړېږي زموږ په وجود کې، بیا به څه مسله راځي؟ هغه ته ویلی کېږي هایپرتایرایډیزم. مطلب دا هارمونز د نارمل مقدار نه زموږ په وجود کې ډېر جوړېږي. اوس به په وجود کې څه مسله راځي؟ په هایپوتایرایډیزم کله چې دا کم جوړېدل زموږ وزن به سیوا کېدو، نو په هایپرتایرایډیزم کې به اوس د دې مخالف کار کېږي، زموږ وزن به ورځ ته ورځه کمیږي. دویمه خبره په دې کې څه وه؟ خوب به ډېر ورتلو. په هایپرتایرایډیزم کې به دې انسان ته د خوب مسلې، خوب به ډېر نه ورځي. د وجود ټمپریچر به په هغه کې کمېدو، په دې کې به ټمپریچر سیوا کېږي. په هایپوتایرایډیزم کې د زړه بیټ چې دی هارت بیټ دا به کم و، په هایپرتایرایډیزم کې به د هارت بیټ سیوایي. نو هایپوتایرایډیزم چې دی که نه دا اصل کې د دې هارمونزو کمی و، او هایپرتایرایډیزم چې دی دا د دې هارمونز سیواوالی دی، زیاتوالی دی. اوس د چا دا هارمونز ابنارمل شو یا کم خارجېږي یا سیوا خارجېږي، د دې علاج څه دی؟ یو خو د دې په میډیسن باندې علاج کېږي، یا سرجري کېږي او یا میډیسن. هغه سره موږ کار نشته، هغه د ډاکټرانو کار دی، هغه به هغوی سرجنان به یې کوي او ډاکټران به یې کوي، هغه د هغوی کار دی. موږ چې څه کولی شو چې د دې نه ځان وساتو که نه، موږ به فوکس په دې ورکوو موږ له څه به کار دی چې دا مسله موږ ته رانشي. زموږ لایف سټایل ټیک کول دي، موږ له روزمره ژوند صحیح کول دي، په داسې طریقه باندې دا ژوند تېرول دي چې دا مسله بالکل موږ ته ډوبونی شي. د ټولو نه اولنۍ خبره خو دا ده چې بیلنس ډایټ، په خپل خوراک باندې توجه ورکوئ، ښه خوراک کوئ، بهترین خوراک کوئ، صحتمند خوراک کوئ چې تاسو ته د دې هارمونزو نه کمی راځي او نه سیوا کېږي. دویم خبره په خپل خوراک کې ایوډین مالګه شامل کړئ. دا کومه مالګه چې تاسو استعمالوئ دا ګنده، دا ختم کړئ. ایوډین مالګه لږه په خپله خوراک کې شامل کړئ، نو تاسو به د ایوډینو کمی نه راځي، نو بیا به ستاسو دا هارمونز بالکل نارمل وي، دا به نه سیوا کېږي او نه به کمیږي. دریم تاسو ته ما خبره کوي وه اکسرسایز، خامخا ورزش کوئ، اوبه ډېرې زیاتې څښئ. او بل اخرنۍ خبره دا ده چې 6 میاشتې یا کال پس خپل میډیکل چیک اپ لږ کوئ، خپل لږ ټیسټونه کوئ چې آیا دا مسله خو زه چاته دې مسلې طرف ته خو روان نه یم، دا مسله خو ما ته راتلی نه شي. خپل میډیکل چیک اپ وخت په وخت کوئ. که تاسو پوهېږئ چې دا مسله موږ ته را روانه ده او راتلی شي، د وخت نه د دې فکر کوئ.